بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې موږ تاسو د هوم منیو د سټایلس له ګروپ سره بلدیږو. په دې ګروپ کې چې لومړی کمانډ هغه څه ده کنډیشنل فارمټینګ ده. ان شاء الله موږ تاسو په دې شیټ کې دې باندې په پورا او عملی ډول سره کار وکړو. کنډیشنل فارمټینګ کې چې بیا لومړی کمانډ هغه د هایلایټ سیل رول په نوم باندې ده. د کې بیا څه په راځو لومړی کمانډ چې ده ګریټر دین ده. د نه څه هدف ده زه دا په دې رو باندې څه کوم اپلای کوم یا عملي کوم. زه ورته وایم چې په دې رو کې چې دا دې رو کې هغه نمبر چې هغه ل 50 یا نه پورته وي نو ماته هغه د څه ورکا فارمټ ورکا سره خمرده ملته دي دا بدلی کوم چې ګریټر دین کې وایم چې په دې رو کې هغه نمبر چې هغه له سونه پورته وي 50 یا نه پورته وي هغه ته څخه فارمټ ورکا دویم پردانه تویم چې زیډ رنګ هم ورکا خپل نمبر وتا او فارمټ هم سیل د څه ورکا زیډ ورکا دا په شی کوم اپلای کوم اوکې کوم. تاسو وینئ دلته د کې هغه نمبر چې هغه له 50 یا نه پورته دي نو دوی خپل دغه شی واخسته فارمټ واخسته هغه سیل او په خپل د نمبرو په خپل یا د ټیکس د څه شی واخسته فارمټ واخسته. تاسو کولای شئ دته مختلف قسمه فارمټونه ورکړئ. دوی غواړم فرضاً همدې روته هغه نمبر چې له 50 نه پورته دی یو بل چې فارمټ ورکوم. زه ته فرضاً تخیل ورکا ریډ فارمټ ورکا سیدا لایټ ریډ فیل وذ ډارک ریډ ټیکس. اوکې داسې اوکې کوم. هغه چې له 100 نه پورته دی 50 نه پورته دی سیدا او ته هم چې لایټ ریډ چې ورکا فارمټ ورکا سم ده. اوکې کوم. تاسو وینئ دا دغه هغه نمبر چې هغه له 50 نه پورته دی څخه واخسته داسې یو فارمټ یې واخسته سم ده یا بل رقم یو فارمټ ورکوم. راځم دوه تایم فرضاً هغه نمبر چې هغه له 50 نه پورته دي هغه ته داسې یو شی ورکا فقط یو شی ورکا ریډ بارډر ورکا داسې اوکې کوم. داسې تاسو وینئ هغه فارمټونه چې هغه نمبر چې هغه له 50 نه پورته دي نو هغه داسې یو څه شی واخسته بارډر تاسو ته معلومیږي. زه به زوم هم کوم تاسو ته معلومیږي دا چې هغه داسې یو څه شی واخسته بارډر واخسته. بل کمانډ چې دا هغه پام دې سیل کې چې دا لیس دین دا لیس دین نه څه هدف ده. زه بیرته دا رو کنټرول زی کوم. اوس زه ورته وایم چې په دې رو کې هغه نمبر چې هغه له 50 نه کم دي ماته هغه د څه ورکا فارمټ ورکا دا ملته د کې چې تخبم لیس دین. زه ورته وایم په دې رو کې هغه نمبر چې هغه له 100 کم دي 50 نه ماته هغه د سره رقم ورکا فارمټ ورکا یلو وذ فیل ډارک یلو ټیکس دا فارمټ ورکا صحیح ده. تاسو وینئ هغه نمبر چې هغه له 50 نه کم دي هغه داسې یو فارمټ واخسته سم ده هم یو فارمټ واخسته. بل خبر دا چې تاسو د کې بیا تغیرات راولئ په دې رو کې نو هغه خپل بیا لکه هغه شانته یو فارمټ اخلي. زه به دا اوس کنټرول سی کوم. زه راځم بیا ته فرضاً د کنډیشنل فارمټینګ نه وایم فرضاً لیس دین او ته هغه نمبر چې له 50 نه کم دي هغه د څه واخلي فارمټ واخلي صحیح ده. اوکې کوم. تاسو وینئ دلته هغه نمبر چې له 50 نه کم دي هغه څه واخسته فارمټ واخسته. زه اوس غواړم د 100 دي فرضاً ته کوم شپږ کوم. تاسو وینئ چې دا څه وته فارمټ به ته پرې خو یعنی فارمټ وانه خسته سم ده. فرضاً دا یو به زه غواړم د 100 کوم واو کوم یعنی دا له 50 نه ما پورته کوم. تاسو وینئ چې هغه به څه کو فارمټ وانه خسته سم ده. زری کو دې په تاسو په خپل درس باندې پوښی یاستئ. راځو بل په دې سیل کې کوم کمانډ دا هغه څه ده بټوین په مابین کې. زه ورته وایم تاسو ته دا رو انتخاب کوم. وایم چې په دې رو کې ماته هغه نمبر انتخاب کا چې هغه فرضاً د 50 او د 80 مینس کې هغه نمبر چې د 50 او د 80 مینس کې ماته هغه د څه ورکا یو فارمټ ورکا. تاسو وینئ یو بیا چې هغه واویا د هغه د 50 او د 80 مینس کې ده د څه واخسته فارمټ واخسته. فرضاً دلته یو بیا د تاسو کومه شپږ کومه تاسو وینئ د څه واخسته ګوره فارمټ واخسته سم ده. زه به کنټرول زی کوم. راځو بل موضوع ته. بل موضوع چې د هغه په دې کې څه ده equal to یعنی مساوي په. زه غواړم په دې رو کې ماته هغه څه انتخاب کا نمبر چې هغه مساوي تساوي فرضاً
مساوي له یو اویا سره تاسو وینئ په دې رو کې ماته هغه نمبر انتخاب کړ چې هغه څو ده یو اویا ده زه مثلا بېرته کنټرول زی کوم ورته وایم چې په دې کې ماته هغه نمبر انتخاب کا چې هغه مساوي له څو سره وي څلور اویا سره وي تاسو وینئ چې موږ ته بل څه ورکړي ته څلور اویا ته فارمټ ورکوي بله موضوع په کنډیشنل فارمټینګ کې چې ده هغه څه شی ده ټیکسټ دیټ کنټینز دین هدف څه شی ده زه راځم دا رو ټوله انتخابوم او د راځم کنډیشنل فارمټینګ نه څه شی انتخابوم ټیکسټ دیټ کنټینز زه ورته وایم چې په دې رو کې ماته هغه نمونه انتخاب کا چې هغه کې فرضاً څه شی راغلی وي یا کې راغلی وي یا ډبلیو راغلی وي یا څه شی راغلی وي فرضاً ام راغلی وي زه فرضاً دلته ورکوم چې ماته هغه نمونه د شي ورکړه فارمټ ورکړه چې هغو ته څه شی راغلی وي هغو کې د ام حرف راغلی وي او څه رقم هغه ورکړه فارمټ ورکړه لایټ ریډ فارمټ ورکړه څه شی ده اوکې کوم تاسو وینئ دې رو کې هغه نمونه چې هغه کې څه شی راغلی ده فرضاً د شي حرف راغلی ام حرف راغلی نو هغه ته څه شی ورکړه فارمټ ورکړه تاسو خپله دا ټول وینئ صحیح ده دا بېرته کنټرول زی کوم راځو یو بل مثال حل کوو همدا رو بیا انتخابوم فرضاً دا رو انتخابوم صحیح ده راځم کنډیشنل فارمټینګ ته څه انتخابوم ټیکسټ دیټ کنټینز زه ورته وایم دا وارې هغه نومونو ته څه شی ورکړه فارمټ ورکړه چې هغه کې فرضاً څه شی راغلی وي ایچ راغلی وي او څه رقم بارډر ورکړه یلو ویت ډارک یلو ټیکسټ اوکې کوم تاسو وینئ هغه نومونه چې هغه کې څه شی راغلی ده د هغه حرف راغلی ایچ حرف لکه څه شی هاشم احمد واحد دې څه شی واخیسته فارمټ واخیسته ښه بله موضوع چې په کنډیشنل فارمټینګ کې ده هغه څه شی ده اډیټ اکرینګ دې نه هدف څه شی ده دې لپاره موږ تاسو تیار یو شیټ شی کړی ده ډیزاین کړی ده ځکه موږ تاسو ویلو چې موږ به هره موضوع تخلو یعنې په عملي بڼه به فقط تیوري موږ ته کافي نه ده سمه ده ښه تاسو ګورئ چې د نن ورځې یا تاریخ څوم ده شپږم تاریخ ده د څومې میاشتې لکه یولې میاشتې او 2023 دلته ما یو شیټ کړی ده ډیزاین کړی ده چې هغه کې هم د تیرې میاشتې تاریخ ده لکه فرضاً د تیرې میاشتې تاریخونه کوم دي دا دي دلته مې لیکلي وو د لاست منت صحیح ده ښه بل هم د دې میاشتې مې پکې ده لکه دا دیس منت فرضاً دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې دا د کوم میاشت ده د دې میاشتې ده بل څه ده نیکسټ منت راتلونکې میاشتې کوم تاریخونه دي دا دي ښه اوس موضوع څه ده زه دا ټول انتخابوم ښه راځم چېرته کنډیشنل فارمټینګ څه انتخابوم ډیټ اکرینګ صحیح ده زه دلته وایم چې په دې شیټ کې ماته څه شی انتخاب کا د یسټرډې تاریخ انتخاب کا یا د کومې ورځې د تیرې ورځې تاریخ انتخاب کا او دغسې یو څه شی ورکړه فارمټ ورکړه لایټ ریډ فارمټ ورکړه صحیح ده اوکې کوم تاسو راځئ ګوره تاسو څه شی انتخاب کړه د تیرې ورځې تاریخ یعنې یا تیرې ورځ څوم تاریخ و پنځم تاریخ و نن څوم تاریخ ده شپږم سمه ده یعنې دا ډېر یو مهم رول لري سمه ده بل راځم فرضاً ته وایم څه شی انتخاب کړه ماته ډیټا اکرینګ نه فرضاً ته وایم د کوم تاریخ انتخاب کړه نن ورځې تاریخ ټوډے اوکې دا تاسو وینئ موږ د کوم تاریخ انتخاب کړه د نن ورځې صحیح ده اولې میاشتې شپږم تاریخ صحیح ده زه دا دواړه بېرته چې کومه کنټرول زی کوم سمه ده بیا راتلم څه شي ته کنډیشنل فارمټینګ ته ډیټا اکرینګ نه بیا څه ورته وایم چې ما ته کوم تاریخ انتخاب کړه ټومارو د سبا ورځې تاریخ ته څه شی ورکړه فارمټ ورکړه اوکې تاسو وینئ سبا یعنې څوم تاریخ ده اووم تاریخ د کومې میاشتې د همدې میاشتې 2023 سمه ده بیا دا کنټرول زی کوم راځم بېرته څه شي ته کنډیشنل فارمټینګ ته زه ورته وایم څه شی ماته انتخاب کړه دا موږ شو ټومارو ته وایم د لاست 7 ډے صحیح ده تیرې شوي اووه ورځې ماته انتخاب کړه اوکې کوم صحیح ده دا دی یعنې تیرې اووه ورځې موږ څه شی کړې هغو ته یې فارمټ ورکړه سمه ده یعنې دا ډېر یو مهم رول لري بیا هم تاسو ته وایم سمه ده دا بېرته کنټرول زی کوم راځم بیا ډیټا اکرینګ ته ټول تاسو ته وښیم په عملي بڼه باندې زه ورته وایم ما ته کوم تاریخ انتخاب کړه لاست ویک تیره شوې هفته ماته انتخاب کړه صحیح ده اوکې دا ګورئ تاسو د تیرې میاشتې تاریخ موږ څه شی وکړو تیرې میاشتې او تیرې هفته صحیح ده موږ ټول څه شی انتخاب کړو دا بېرته کنټرول زی کوم راځم بیا څه شي ته کنډیشنل فارمټینګ ته ورته وایم دا وایي چې ما ته څه شی انتخاب کړه لاست ویک تیره هفته یعنې دا هم همغه شان دی صحیح ده اوکې دا ده یا لاست 7 ډے یا لاست ویک یو شان دی صحیح ده بېرته کنټرول زی کوم
دا ورته وایم ما ته صحیح شی انتخاب کا. this week دغه هفته ماته انتخاب کا. اوکې تاسو وینئ یعنې موږ ته کوم هفته انتخاب کړه همدا هفته انتخاب کړه. صحیح ده. کنټرول زی کوم راځم دا ورته وایم ماته انتخاب کا. next week راتلونکي هفته ماته انتخاب کا. اوکې دا ګوره داسې فارمټ ورکړه. سمه ده. دا ورې فارمټ هم چینج کوم. راځم ورته وایم چې ماته انتخاب کا. دا ورې next week شو. last month تیره میاشت ماته انتخاب کړه. د تیرې میاشت تاریخونه ماته انتخاب کا او څه فارمټ ورکړه یلو فیل فارمټ ورکړه. صحیح ده. اوکې تاسو وینئ ده چې موږ د کوم انتخاب کړه تیرې میاشتې تاریخونه موږ داسې شی کړه انتخاب کړل. دا دواړه بېرته کنټرول زی کوم. بله موضوع پکې څه شی ده کوم تاریخونه غواړي this month دغې میاشتې تاریخونه موږ ټول انتخاب کړه او سره رقم هغه ورکړه فردن دغسې یو چې ورکړه فارمټ ورکړه. اوکې تاسو وینئ ګوره ټول تاریخونه موږ څه کړه انتخاب کړل. دا دي this month د دې میاشتې تر اخره پورې تاسو وینئ دا سمه ده. بل پکې څه شی پاتې شو داروګانې به څه کوم دی انتخاب کوم روز. راځم بل پکې څه شی پاتې دي دا مو شو. راځو څه next month. اوکې صحیح ده. تاسو وینئ چې موږ ته د راتلونکي میاشت تاریخونه هم څه کړل انتخاب کړل. سمه ده. بله موضوع چې د پاتې هغه څه شی ده ډوپلیکیټ ویلیو. ډوپلیکیټ نه هدف څه شی ده جوړیز یا تکراري. سمه ده. څرنګه تاسو زه په لږ عملي بڼه ښیم. راځم دلته دا رو انتخابوم او د دې راځم چې انتخابوم کنټرول فارمټینګ نه ډوپلیکیټ ویلیو. زه ورته وایم چې په دې رو کې ما ته هغه نمبرونه انتخاب کا چې هغه تکراري راغلي وي یا دواړه یو شانته وي. صحیح ده. دلته راځم چې انتخابوم ډوپلیکیټ. صحیح ده. او د دې نه وایم څخه فارمټ ورکړه لایټ ریډ فارمټ ورکړه. اوکې کوم. صحیح ده. تاسو وینئ چې دې رو کې دا نمبر څه راغلی ده تکراري راغلی یا دواړه یو شانتي دي. صحیح ده. که زه دلته راسم فردن دا څه شی کوم دا نمبر هم هغه کوم تبدیل کوم په څو باندې 88 یا په 88 باندې نو دا به هم څه شی واخلي داسې یو فارمټ واخلي. تاسو وینئ که دا هم تبدیله کوم واقعا دا هم څه شی واخلي فارمټ واخلي. ګورئ تاسو وینئ. صحیح ده. دا بېرته کنټرول زی کوم. بیا هم دا رو انتخابوم. هلته یو بله څه شی پاتې موضوع پاتې ده یونیک په نوم باندې و که نه. دلته راځو څه شی انتخابوم د دې نه دا مخکې موږ څه شی انتخاب کړو ډوپلیکیټ دا څه شی انتخابوم یونیک. یونیک نه هدف څه شی ده واحد یا یو. صحیح ده. یونیکس. اوکې صحیح ده. یعنې ورته وایم په دې رو کې هغه نمبرونه ماته انتخاب کړه چې هغه یو راغلي وي. فرضاً دلته 4 یو وارې ده 8 یو وارې ده 1 یو وارې ده دا ټول څه شی دي یو وارې دي. سمه ده. بله موضوع په کنډیشنل فارمټینګ کې هغه څه شی ده ټاپ باټم رولز ده. زه راځم دا رو انتخابوم او دلته ځم کنډیشنل فارمټینګ ټاپ باټم رول نه ټاپ 10 آیټم. زه ورته وایم چې په دې رو کې ماته 4 دانې یا 5 دانې یا چې هر څومره تاسو ورکوئ لوړې نمرې انتخاب کړه. زه ورته وایم چې دې رو کې ماته فرضاً 4 دانې لوړې نمرې انتخاب کړه. دلته راځم څه شی ورکوم 4. اوکې کوم. سمه ده. تاسو وینئ چې دا نمرې د ټول څه شی دي لوړې نمرې دي 4 لوړې نمرې. صحیح ده. فرضاً دا ورته وایم ماته 5 دانې انتخاب کړئ یا چې هر څومره تاسو ورکوئ هغه راته راباسي. صحیح ده. هېڅ مشکل نه ده. زه دا ورکوم فرضاً 5 دانې او دلته څه کوم اوکې کوم. دا کوم دا ټول شی دي لوړې نمرې دي. سمه ده. دا بېرته کنټرول زی کوم. راځو بیا مې دا رو انتخاب کړه. بله موضوع څه شی ده ټاپ 10%. زه ورته وایم چې دې رو کې ماته هغه نمرې څه کا انتخاب کړه چې هغه تر ټولو لوړه فیصدي ورکوي. اوکې کوم. ګوره دا ده 9 په دې رو کې تر ټولو لوړه فیصدي ورکوي یا شی ورکوي لوړ ایوریج ورکوي. سمه ده. دا بیا د کنټرول زی کوم. بیا هم دا رو انتخابوم. راځم کنډیشنل فارمټینګ د څه شی ده بل باټم 10 آیټمز. صحیح ده. ورته وایم چې دې رو کې ماته تر ټولو څه انتخاب کړه 4 دانې ټیټې نمرې انتخاب کړه یا 5 دانې یا 6 دانې. زه ورته وایم چې ماته 2 دانې ټیټې نمرې انتخاب کړه. دا وینه چې دا د ټولو څه دي ټیټې نمرې دي. دا ورته وایم فرضاً ماته تر ټولو ټیټه نمره انتخاب کړه 1 دانه یعنې موږ څه شی پیدا کړه اخر نمره پیدا کړه چې دا به کوم راوځي. سمه ده. باټم 10 آیټم کې راځم یو ورکوم. اوکې کوم. تاسو وینئ څو راوته 2 شبیر په نوم دا تر ټولو څه ده ټیټه نمره ده. سمه ده. دا هم کنټرول زی کوم. راځم څه شي ته بله موضوع هغه باټم 10% ده.
زه ورته وایم چې په دې رو کې ماته هغه نمرې انتخاب کړه چې هغه تر ټولو ټیټه فیصدي ورکوي یا څه ده 2 شپېته ده. اوکې سمه ده. دا هم کنټرول چې کوو راځو بله موضوع څه شی ده ښه دلته بله موضوع څه شی ده د هغه موضوع ده ایوریج. دې لپاره زه تاسو ته یو بل رو ایجادوم د څه په نوم باندې ایوریج په نوم باندې تر څو موږ تاسو بهتره او په عملي ډول سره پوه شو. د دې ټولو نمبراتو فیصدي زه راباسم چې دا انشاء تاسو موږ تاسو بیا وروسته وایو دا موضوع چې موږ څنګه فیصدي راباسو. اوس هغه موضوع موږ نه ده فقط تاسو د پوهې په خاطر باندې دلته څه شی راباسم د دې نمبرو فیصدي راباسم. اوکې کوم سمه ده. دې ټول ته څه شی هم ورکوم یو بارډر هم ورکوم د دې څخه all border. اوکې دا هم دې سره برابر ومه دا موضوع بیا موږ چې تاسو وروسته وایو سمه ده. ښه اوس څنګه پوه شو راځو بلې خپلې هغه ته چې شته موضوع ته دا رو انتخابومه ایوریج او د دې نظم کنډیشن فارمټینګ دا انتخابو اباو ایوریج. زه ورته وایم چې دې کې ماته تر ټولو لوړې فیصدیانې انتخاب کړه. موږ د څه انتخاب کړی دا انتخاب کړی سمه ده. دا اوکې کوم دا بېرته کنټرول زی کوم راځم ورته وایم چې څه انتخاب کړه موږ ته بیلو ایوریج یا لاندې فیصدیانې یا پایینترینې فیصدیانې صحیح ده. اوکې کوم دا تر ټولو څه شی دي یعنې یا کمې فیصدیانې دي یا تر ټولو ټیټې فیصدیانې دي. موضوع په کنډیشنل فارمټینګ کې چې دا هغه ډیټا بارز ده. فرضاً غواړم زه دې رو ته څه شی ورکړم کنډیشنل فارمټینګ ورکړم راځم ډیټا بارز فرضاً زه دا انتخابوم. په دې کې موږ تاسو ویلی شو چې دا د نمبر په اساس باندې سل ته څه شی ورکوي فارمټ ورکوي یا د نمبرو په اساس باندې سل ته څه شی ورکوي رنګ ورکوي. یعنې دې کې هغه نمبرونه چې هغه لوړ دي نو هغه زیات رنګ اخلي یعنې هغه سیل زیات رنګ اخلي او هغه چې کم دي بیا هغه کم رنګ اخلي. یعنې په دې رو کې موږ تاسو سره د شلو نه لوړ نمبر نشته ده نو ګورو تاسو شلو وینئ دې پوره رنګ اخیستی ده یا که موږ شلو نه کوم هغه وګورو یا کوچنی عدد وګورو لکه 19 د شلو په نسبت باندې څه اخیستی ده یعنې کم رنګ اخیستی ده. یا وګورو فرضاً 19 د بیا د 19 په نسبت باندې څه شی اخیستی ده کم رنګ اخیستی ده. یا که موږ په دې رو کې تر ټولو یو کوچنی عدد وګورو فرضاً 10 وګوره د شلو او د نورو نمبرو په اساس باندې ډېر کم رنګ اخیستی ده. یعنې په لنډه توګه موږ داسې وایو چې په دې کې د نمبرو په اساس باندې څه شی اخلي فارمټ اخلي صحیح ده. بله موضوع چې ده هغه چې ده کلر سکیل ده. فرضاً زه غواړم چې دې رو ته څه شی ورکړم کنډیشن فارمټینګ ورکړم کلر سکیل نه راځم فرضاً زه دا انتخابوم. په دې کې چې ده هغه هم د رنګ په اساس باندې څه شی اخلي فارمټ اخلي. یعنې هغه نمبرونه چې هغه شلو ته نږدې دي یا لوړ نمبر دي هغه څه شی دي شنه دي شنه رنګونه دي. فرضاً دا شی ده 19 ده دې ګوره یا پوخ شین رنګ اخیستی ده یا تیز شین رنګ اخیستی ده. فرضاً موږ ووایو چې شلو ته که چېرته اشاره وکړو شل تاسو وینئ چې د 19 نه څه ده لوړ نمبر ده نو دې د 19 نه هم تیز شین رنګ اخیستی ده. یا که وګورو فرضاً د 19 نه چې کوچنی شی ده 18 ده دې که تاسو وګورو د 19 نه څه ده کم رنګه ده. نو په دې کې هم موږ تاسو شی وینو چې د رنګ په اساس باندې یو سیل د څه شی ورکوي فارمټ ورکوي. راځو بلې موضوع ته هغه څه شی ده آیکن سیټس ده. فرضاً زه غواړم چې دې رو ته څه شی ورکړم کنډیشنل فارمټینګ ورکړم راځم د آیکن سیټ نه فرضاً څه انتخابوم دا انتخابوم. دې کې هم هغه نمبر چې فرضاً تاسو وینئ چې هغه لوړې نمبر دي فرضاً شل هغې ته دا شانتې څه شی ورکړی ده مارک ورکړی ده او هغه چې شلو نه کمیږي فرضاً 19 هغې ته داسې یو مارک ورکړی ده او همدا رقم فرضاً بلکې تاسو وینئ 19 هغې ته بیا داسې یو مارک ورکړی ده او تر ټولو کوم چې لوړه نمره ده هغه بیا څه ده فرضاً 28 ده نو هغه ته بیا داسې یو مارک ورکړی ده صحیح ده. همدارنګه موږ تاسو سره نور هم ډېر فارمټونه شته ده. فرضاً د دې رو ته د کنډیشنل فارمټینګ څخه د آیکن سیټ څخه داسې یو شی ورکوم فارمټ ورکوم. فرضاً دې کې هغه نمبرونه چې هغه لوړ دي لکه شل دې ته داسې یو ټیک مارک کړی ده یا داسې یو فارمټ یې ورکړی ده. فرضاً دې نه بعد چې ده
19 دي چې د 20 نه کمې نمبر دي نو هغه ته هم داسې شی ورکړی ده یو ټیک مارک ورکړی ده یعنی تر 18 پورې څه ده دته یو ټیک مارک ورکړی ده بیا چې 18 نه کمې دي فرضاً 14 14 نو بیا لکه هغو ته داسې یو فارمټ ورکړی ده او بیا په دې کې هغه نمبر چې هغه ډېرې کمې دي لکه لس نمبر چې کوم ده نو هغه ته داسې یو کراس څه ورکړی ده علامه ورکړی ده د کنډیشنل فارمټینګ له موضوعاتو څخه نور موږ تاسو خلاص شولو د سټایلز په هغه کې چې د ګروپ کې بله موضوع پاتې چې د فارمټ از ټیبل او بل سیل سټایل صحیح ده د هدف څه شی ده دا شیټ چې موږ تاسو سره اوس موجود ده دا یو ټیبل نه ده دا فقط یو رینج ده یا فقط همداسې یو شیټ ده که غواړئ دا په ټیبل باندې یا تبدیله کوي راځو دا ټول انتخابو چې بیا ټول دی ټیبل هغه چې د موضوع او موږ تاسو کومه کې مینیو کې انزرټ مینیو کې به دا پوره تشریح کیږي او د هم مینیو کې د سره فقط یو شناسایی ده یا فقط یو پیژندنه ده او تاسو سره بلدتیا ده سمه ده ټول انتخابومه راځم فارمټ از ټیبل فهم دې ته دا رقم یو ډیزاین ورکوم یا دا رقم یو ټیبل ورکوم اوکې کوم سمه ده تاسو وینئ چې داسې یو شی باندې تبدیل شو ټیبل باندې او دلته یو بل هم شی مینیو ورته اضافه شو سمه ده د بیت کنټرول ځای کوم یا راځم فردن داسې یو دانه شی ورکوم ډیزاین ورکوم اوکې کوم سمه ده د بیت په شی باندې تبدیل شو ټیبل باندې د بیت کنټرول ځای کوم چې مونږ تاسو ویل چې په ټیبل باندې بیا پورا په کوم باندې بلدیږو په دې مینیو کې بلدیږو انزرټ مینیو کې ټیبل سره بیا پورا بلدیږو سمه ده بل شی ده سیل سټایل د دې باندې کولی شو موږ تاسو هر یو سیل ته یو دانه سټایل ورکو دا ټول انتخابوم یا دا سیل فقط انتخابوم داسې یو شی ورکو فرضاً ورکې دا ورکې ډیزاین ورکې چکال ورکې یا داسې یو شی ورکې صحیح ده یا غواړم زه دا ټول فرضاً تصور ته ما چې دا بیډ نمبرې دي یا دا تر ټولو خراب بیډ که نه یا ګوډ بیډ هر یو ورکوئ صحیح ده نیچرل یعنی دا څه دي مختلف قسمه څه دي ډیزاینونه دي چې په دې سره موږ تاسو د سټایلس ګروپ ختمه کړه او بله ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو د سیلز په ګروپ باندې بحث وکړو